Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students and friends, welcome back on e-learning Pashto online YouTube, WhatsApp, Facebook and Telegram channel, where we teach you the English language with the beautiful and most useful online lectures. As our system curriculum suggests, we've been teaching the American English File Starter Book, and today's class we're gonna discuss about File 8A. And the topic for today is what are they doing? هغوی څه کوي؟ دا زمونږ د فایل 8A برخې یونټ یا هم د فایل عنوان دی. Like always, please listen and repeat after me these words: fill, fill, blank, blank, take a guess, give up, neighborhood, stay in a hotel, carry bag, wear shoes, take a train, meet new people, enjoy a meal, pay the bill, have fun, later, both, tent, old, view, hard work, guide, glad, guest, comfortable, mall, endure, area, real, imagine, cave, air, fly, jet lag, forget, everyone. Try to make example sentences for all these words in order to learn them in the best way. Making example is one of the ways of learning English vocabulary. So I hope guys you would make example in each and every one of these single words. For a grammar lecture in today's class, we are going to talk about the second tense of this book, which is called the present continuous tense. لکه څنګه چې په تیره ویډیو کې مونږ یا هم په لومړۍ زمانه چې مونږ په دې فایل په دې کتاب کې مونږ ویلې هغه پریزنټ سمپل ټینس دی. دویمه زمانه مونږ سره هغه پریزنټ کنټینوس ټینس یا حالي جاري زمانه اړوند مونږ دلته څه غږیږو. مخکې له دې چې د حالي جاري زمانې تعریف او اړوند څه سټرکچر یا یوزیج واخلو، راځو په لومړی قدم کې د سټرکچر یا جوړښت باندې غږیږو. How to form, how to structurize this tense. This is one of the most commonly used tense in English grammar, in English language. دا هم یو د ډیرو کاریدونکو زمانو څخه د په انګلیسي ګرامر کې. Positive structure کې we've got subject، موږ سره subject دی، بیا be verb یا هم ازماري هدف ته دا باخلو مطابق د سبجیکټ، بیا موږ ورب اخلو او ورب کې متصل موږ ING دا وسلو یا هم دا لیکو، او دغه ING چې موږ په ورب کې اضافه کوو دی موږ ته د یو عمل جریان بیانوي، او دا ازمار چې موږ په دا زمانه کې لیکو یا هم اضافه کوو دی موږ ته وخت یا هم ټایم بیانوي، او په وروستي قدم کې موږ سره کامپلیمنٹ یا هم تکمیلونکی دی. د مثال په ډول سره he is watching TV، هغه ټي وي ګوري. دا یو داسې یو کار ده یا کړنه ده چې کوم چې همدا اوس د خبرو په وخت کې یا هم همدا اوس روان دی. د منفي سټرکچر لپاره موږ د بی ورب نه وروسته ناټ اضافه کوو، نور ټول هماغه پاسنی سټرکچر بیا لیکو، لکه سبجیکټ دی،
بیا بی وربز د موږ سره بی ورب نه هدف ازمار دی همدارنګه ناٹ اضافه کوئ یعنی از ناٹ ام ناٹ ار ناٹ plus verb ing verb او ing به اضافه کوو and finally we have complement او بالاخره complement به اضافه کوو مثال به په دې ډول وي he is not playing cricket وي هغه کرکټ نه کوي یا دا داسې یو مثال دی داسې یو عمل دی کوم چې همدا اوس نه واقع کیږي یا نه ترسره کیږي سوالی لپاره بیا هم موږ بی ورب یا ازمار د جملې اول سره راوړو د مثال په ډول سره ګوره بی وربس ازمار د جملې په پیل کې استعمال شوي then we have subject به subject د verb ing د verb ing حالت کې او complement تکمیلون کې at the end we have question mark او په پای کې یو question mark یا سوالی علامه هم ورکول کیږي د مثال په ډول سره are you reading a book آیا تاسو کوم کتاب لولئ یا یو کتاب لولئ د موږ سره پوښتنه ده جواب به په هو نه ورکوي yes I am no I am not هو لولم نه زه نه لولم دا او سټرکچر چونکې موږ په پریزنت کنټینیوس ټنس کې ورب کې ing ورکو ما مخکې یادونه وکړه دغه ورب کې ing ورکول مفهوم یا هم هغه منطق دا ده چې موږ ته د عمل جریان یا هم د عمل ترسره کېدنه وښایي په کوم حالاتو کې موږ د ing ورکو یا د ing ورکول سپیلینګ رولز څه کېدای شي موږ سره به دې ډول most of the verbs take ing at the end تقریبا اکثره وربونه 90% وربونه اخر سر کې ing خوري او دا جریان د عمل بیانوي شي موږ سره لکه eat د ing اضافه کوي eating بشي listen د موږ سره ing اضافه کوي listening بشي دویم رول قاعده به دې ډول verbs ending in single e هغه وربونه چې په یو ای تورې ختم وي drop the e ویم دغه یو ای تورې پاک کړئ and then add ing او بیا تاسو ing اضافه کوي د مثال په ډول سره write موږ سره مثال دی چونکې په ای ختم د نو تاسو غواړم دا اوس حالت ته واړوئ نو ای به پاکئ ing به وصل کوي او همدارنګه رایټینګ به جوړ شي لکه میک د میکینګ همدارنګه ing په وصلول سره ای لري کیږي درېمه قاعده بیا ساده هغه به دې ډول دی one syllable verbs وایي هغه لغتونه چې یو څپیز وي یا هم هغه لغتونه یا هغه وربونه بالخصوص کوم چې یو واویل لرونکی وي دویمه قاعده دا د ending and consonant vowel consonant په consonant vowel consonant باندې پای ته رسېدل یعنی CVC باندې سو کې داسې ډبل د لاس consonant وایي وروستی consonant ډبل کوي یا دوه چنده کوي and then add ing د وروستی consonant ډبل کول یا دوه کول سره آخر سر کې ing اضافه کې تاسې لکه stop موږ سره ګوره ټي consonant دی بیا او واویل دی بیا پی consonant دی او چونکې یو واویل لرونکی کوچنی لغت دی ing وصل کوي دا پی به ډبل کېږي stopping run دی running دی sit دی sitting swim swimming او داسې نور دا موږ سره د spelling rules of ing The usages of present continuous tense the present continuous tense په usage باندې غږیږي present continuous tense مختلف usage لري خو موږ یو تعریف نن ورځ لپاره اخلو present continuous tense expresses an action وی حال جاری زمانه داسې عمل اظهاروي which is happening right now کوم چې ویم دا اوس واقع کیږي or at the moment of speaking یا دا اوس د خبرو په وخت کې یا لحظه کې ترسره کیږي هر هغه عمل چې هم دا اوس یا د خبرو په وخت کې روان وي یا واقع کېدو په حال کې وي یا داسې یو کار چې هم دا اوس موږ ترسره کوو یا بل څوک ترسره کوي د داسې عمل ښودلو لپاره موږ present continuous tense کاروو باوجود له دې چې د زمانه یو څه نور استعمال طریقې هم لري خو فعلا لپاره موږ present continuous tense د یو روان یا جاری عمل ښودلو لپاره په دغه زمانه کاروو موږ لکه مثال په ډول سره we are talking about your problem now دا اوس تا مشکل په باره کې موږ غږیږو the students are taking notes right now دا شاګردان هم دا اوس نوټونه اخلي the difference between simple present and present continuous چونکې دا زموږ د راتلونکي یونټ درس ګرامري موضوع ده خو بیا هم موږ هم دلته تشریح کول غواړو د simple present او present continuous ترمنځ یو لړ ډیفرنسز یا توپیرونه شتون لري خو موږ په ټولو هغه فرقونه باندې نه غږیږو بلکې یو څه دوه محدود باندې غږیږو نمبر 1 simple present tense is used for things we usually do and things that are normally true
سمپل پریزنټ ټینس وایي هغه کارونه لپاره کاریږي کوم چې موږ معمولا ترسره کوو او یا هغه چیزونه هغه څه چې هغه معمولا یا په عادي ډول سره رښتیا وي یا حقیقت وي موږ سمپل پریزنټ ټینس کاروو لکه I live in Kabul دا داسې یو کار دی چې معمولا ترسره کیږي یا حقیقت هم د پیزا از ګریټ پیزا ډېر ښه ده دا دواړه حقیقت هم کېدای شي او داسې کارونه هم دي چې معمولا واقع کیږي so we've used simple present tense موږ simple present tense هم استعمال کړي دویم چې د present continuous tense is used for things happening now at the moment present continuous tense دا هغه کارونه هغه چیزونه لپاره کاریږي کوم چې همدا اوس یا د خبرو په وخت کې واقع کیږي د مثال په ډول څه داسې ویلی شي I am eating a pizza at a restaurant زه په یو رستورانټ کې پیزا خورم دا داسې یو کار دی چې همدا اوس د خبرو په وخت کې ترسره کیږي یا هم واقع کیږي دریم usage we often use simple present tense with always usually sometimes never etc موږ عموما simple present tense د adverb of frequency لکه څنګه چې په تیر درسونو کې موږ ویلې دی کاروو یعنی عموما simple present tense کې موږ adverb of frequency د تکرار قیدونه کوم چې د 4 5 6 دانې دی کاروو لکه د دې په ځای چې ته وایې I have lunch at work I sometimes have lunch at work باید وایې چې زه ځینې وخت غرمنۍ کور کې خورم بل مثال we often use present continuous tense with now right now and today present continuous tense بیا now right now today او داسې اړو نورو time expression سره کاری دی شي لکه I am wearing a suit today نن ما یو جوړه یا دریشي پتن کړی دی دا داسې یو کار دی چې نن صرف ترسره کیږي I hope guys you've got some grammar points some grammar lesson let's move on to communication bank راځو د دې ټولو درسونو د کتاب او همدارنګه ګرامر او وکابلري درسونو په پای کې داسې کمیونیکیشن اړوند پوښتنې هم وکړي What are the students doing right now دا شاګردان اوس همدا اوس څه کوي What is your teacher doing ستا استاد څه کوي What are you doing today ته نن ورځې څه کوې How is the weather today نن موسم څنګه دی How was the weather yesterday موسم پرون څنګه و What kind of weather do you like and why تاسو څه ډول موسم خوښوئ او ولې What kind of weather don't you like and why څه ډول موسم تاسو نه خوښوئ او ولې Can you define present continuous tense آیا د present continuous tense تعریف کولی شئ What kind of action does it show present continuous tense کوم ډول عمل ښیي What is the difference between simple present and present continuous tense د simple present او present continuous ترمنځ څه فرق کیدای شي Are you wearing a hat today part 2 کې وایي آیا نن ورځې کوم خولۍ په سر کړې ته Do you usually wear a hat آیا ته معمولا خولۍ په سر When do you usually wear a hat تاسو معمولا کله خولۍ په سر کوئ Are you wearing glasses today آیا نن ورځې تاسو چشمې په سر وکوئ Do you usually wear glasses آیا تاسو معمولا چشمې په سر وکوئ Why ولې او یا why not یا ولې نه Are you wearing a watch right now آیا همدا اوس تاسو ساعت هم په لاس کړي Do you usually wear a watch آیا معمولا تاسو ساعت اچوئ Why not ولې او ولې نه Are you carrying a bag today آیا نن ورځ ته بیگ ځان سره ګرځئ Do you usually carry a bed او بخې دا ډېر بخښنه سره دا بیگ دی آیا تاسو معمولا بیگ ګرځوئ When do you usually carry a bag تاسو معمولا بیگ څه وخت ګرځوئ Are you carrying an umbrella today آیا نن ورځ تاسو کوم چترۍ ځان سره ګرځوئ لرئ همدا اوس نن Do you usually carry an umbrella آیا تاسو معمولا چترۍ ګرځوئ Are you carrying a cell phone today آیا نن ورځ جیب کې د موبایل شته موبایل ګرځئ Do you usually carry a cell phone آیا معمولا تاسو سیل فون یا موبایل ګرځوئ Why not ولې او ولې نه Are you enjoying your English class آیا تاسو نن ورځ د خپل انګلیسي کلاس څخه خوند اخلئ Do you usually enjoy your class آیا تاسو معمولا د انګلیسي ټولګي څخه خوند اخلئ یا ښه ورنه اخلئ څه Are you enjoying the weather today آیا د نن ورځې موسم څخه خوند اخلئ Do you usually enjoy the weather آیا تاسو معمولا د موسم څخه خوند اخلئ Why not ولې او ولې نه درنو زده کوونکو دا موږ سره د وکابلري ګرامر او کمیونیکیشن بینک اړوند کومې پوښتنې او همدارنګه نور اړوند موضوعات
په دې هیله چې تاسو په دغه ټولو درسونو باندې پریکټیس وکړئ، تمرین وکړئ او ترڅو د هر موضوع باندې برلاسه شئ. Now let's get to the book. وزو کتاب ته. کتاب کې موږ سره چې کوم درس هغه موضوع موږ نه اخلو. لکه څنګه چې مخکې موږ ویلي زموږ د اتم یونټ عنوان دی what are they doing وایي هغوی څه کوي. what's she doing وایي هغه څه کوي. دغه ځای کې موږ ته وایي she is playing the piano وایي هغه پیانو غږوي. دا داسې یو عمل پوښتنه ده کوم چې همدا اوس ترسره کېږي او ځواب یې هم په همدا پرزنټ کې ورکول شوي. وایي میا goes all over the world for her job. وایي میا د خپل وظیفې لپاره ټولې نړۍ ته ګرځي یا نړۍ ته ځي. Listen to the phone call, fill in the blanks with the words from the list. وایي د ټلیفون زنګ ته تاسو غوږ شئ. تاسې چې کله غوږ نیسئ نو په همدغه لیسننګ په جریان کې دا څلور لغتونه تاسو راواخلئ او د خالیګاو کې واچوئ ترڅو دا نیمګړې جملې هم موږ سره بشپړ شي او موږ یو ښه ډایلوګس ولرو. So by the way, you are kindly requested to put all and these blanks. داسې باید د هر یو لغت په دې خالیګاو کې واچوئ. track چې د موږ سره it's 3.31 دی. 3.1 track موږ سره دی. 3.31. Hello? Hey, Amy, it's Mia. Hi, Mia. Where are you this week? Take a guess. I'm drinking Italian espresso. It's very good. Oh, are you in Italy? No, I'm not. I'm eating a croissant, and the waiter is speaking French to me. French food? A French waiter? You're in France. No. Oh, the waiters are listening to the radio now. Listen. That's Brazilian music. Are you in Brazil? No, I'm not. Okay, I give up. Where are you? So if you've listened to the dialogue, they've almost used present continuous tense in this situation. که dialogue سم پام کړی وي نو تقریبا دیو ټوله present continuous tense استعمالوه. هغه په دې چې د اعمال یا د کارونو هم دا اوس روانو. ایمي ورته وایي هلو سلام. میا ورته وایي هاي ایمي اټس میا. وایي سلام ایمي. وایي زه میا یم کنه. Hi Mia, وای سلام Mia, where are you this week? وای دا هفته ته چیرته یې؟ Take a guess, وای فکر وکړه. I am drinking Italian coffee. وای زه ایټالوي قهوه څکم. It's very good او ډېر ښه ده. Oh, are you in Italy? No, آیا تاسو په ایټالیا کې یاست؟ No, I'm not. وای نه ایټالیا کې هم نه یم. I'm eating a croissant and the waiter is speaking French to me. وای زه همدارنګه کرسانټ یو ډول کیک بسکټ د دا خورم او دا ویټر یا خدمتګار چې دی ما سره په فرانسوي کې خبرې هم کوي. بیا فکر وکړه فرنچ فوډ اینډ فرنچ ویټر. وای فرانسوي خواړه او فرانسوي اشپز او بخی خدمتګار. یو آر ان فرانس. وای تاسې په فرانسه کې اوسئ. No, all the waiters are listening to the radio now. Listen. وای ته غوږ شه. دا ویټرس یا هم خدمتګاران چې د اوس هم دا اوس رادیو ته غوږ نیسي ته غوږ شه. That's Brazilian music. دا خو برازیلي میوزیک ده کنه. Are you in Brazil? آیا تاسې برازیل کې یاست؟ No, I'm not. وای نه زه برازیل کې هم نه یم. Okay, وای ټیک ده. I give up. وای زه نه پوهېږم یا زه تسلیم شوم. Where are you? تاسې چیرې یاست؟ ته راته ووایه. So now dear students, listen to the part B and find out where is Mia. What do you think? Where is Mia? Take a guess and tell me right now. By the way, let's find out where is Mia. راځو دویمه برخه د وګ نسو درسو په دې وګورو چې میا چیرې ده. 3.32. Okay, I give up. Where are you? I'm in your city. What? You're here in New York? That's right. I'm in New York. I'm
I'm sitting in a French cafe, I'm drinking Italian coffee, and I'm listening to Brazilian music. Wow, that's cool. Only in New York. I know. Anyway, I'm in your neighborhood. Come have a coffee with me. So dear students, we found out that Mia is in New York, US. Mia چې د نیویارک ښار امریکا کې او همدغه نجلۍ ته نږدې په یو کیفې کې ناسته ده. وایي تاسې انډرلاین د پرزنټ کنټینوس وربس ان د ډایلاګ په دې ډایلاګ کې چې کوم وربونه په پرزنټ کنټینوس آینجي فارم کې کارېدلې هغه په نښه کې تاسو یوه هومورک بله هومورک وایي listen what is Mia doing وایي غوږ شئ زه درته یو څه ساونډونه اوازونه پلی کوم او تاسې د اوازونو نه معلوم کړئ چې د میا څه کوي کوشش کوي بیا ځواب یې شیز باندې ورکړي لکه لومړیو کې چې د شي از ډرایوینګ هر کار بل کار کې لکه چې شي از پلیینګ به شي از ایډینګ به څه رقم کار چې تاسې د اوازونو نه اخذ کوی شئ همغه جملې جوړې کړئ تاسې 3.33 I'm working today. 3.34 1 She's driving. 2 137. Well, how important is this critical? Original running episode of. She's watching TV. 3 She's playing the piano. 4 1 2 3 say cheese. Okay, one more. Cheese. She's taking photos. 5 She's playing golf. 6 She's swimming. خدا و موږ سره لنډ شانده شارټ غوندې کویز بل امتحان هم تاسې په پکچر کې یا عکسونو کې اخیستی شئ که چېرته تاسو غواړئ یو څه کار د یو روان جاري عمل په باره کې پوښتنه وکړئ تاسې ویلی شئ what is she doing یا what is he doing what are you doing what are they doing سبجیکټ د کتو سره نو په دې عکسونو کې هر یو کس په باره کې پوښتنه وکړئ او بیا ځوابونه ورکوئ لکه ګوره what's she doing she is drinking coffee دی قهوه اسکي په همدې ترتیب سره د نورو په باره کې هم پوښتنې تاسې وکړئ د نور ګرامر لپاره یو کن ویزټ پیج 106 یو سل شپږم صفحې ته تاسو باید حتما لاړ شئ په یو سل شپږم صفحه کې موږ سره د پرزنټ کنټینوس اړوند نوټونه ګرامر او مخامخ کوم ایکسرسایز یا تمرین برخه ده دا هر څه تاسو لپاره ډیر اړین او مهم دی and you gotta do all these exercise and homeworks. Let's move on to pronunciation کې موږ سره درې ډوله اوازونه دي یو او او انګ اوازونه دي غوږ شئ دا هر یو اواز تکراروئ تاسې 3.35 Bull. او Good. Neighborhood. Sugar. Woman. boot ooh ooh you food do student Singer. Drinking. Eating. Speaking. Listening. دا موږ سره د پروننسیشن اړوند
لنډ شانده موضوع کوشش وکړه دا لغتونه داسې ځان سره په لوړ غږ سره تلفظ کړئ. بله موضوع موږ سره چې د ورب فریزز دی هغه عام فریزونه یا هم هغه عبارتونه کوم چې ورب نه جوړیږي. لیسن اینڈ ریپیټ د ورب فریزز دا فریزونه لږ مخکې موږ په ویکابلري کې مو ولوسته خو بیا هم دلته وخت شي او هر یو تلفظ وایي تاسې. 3.36 1. Stay in a hotel. 2. Carry bags. 3. Wear a suit. 4. Take a train. 5. Meet new people. 6. Enjoy a meal. 7. Pay the bill. 8. Have fun. خراجو معناګان د بیا هم زر کوو. stay in a hotel معنا هوټل کې پاتې کېدل. carry bags معنا بیګونه وړل. wear a suit معنا سوټ یا هم مکمل درشي اچول. take a train اورګاډي کې تلل. meet new people نوي خلکو سره ملاویدل. enjoy a meal د خوړو نه خوند اخیستل. pay the bill معنا bill تادیه کول یا پیسې ورکول. have fun معنا ساتري لرل یا ساتري کول. دا اولنی وربونه half pay, enjoy, meet, take, wear, carry او stay تاسې وربونه راواخلئ ترڅو د لاندې فریزونه نیمګړي جملو سره کېدی ترڅو دیونه هم ورب فریز جوړ شي. دا ستاسې بله هومورک دی لکه enjoy a trip دی wear boots دی. همدې ترتیب سره دا نورو سره هم تاسې وربونه اضافه کړئ as your homework د خپل هومورک په حیث. Look at the photo. زه دې اکسن ته وګورئ کنه ریډینګ موضوع کې where are the people و دا خلک چیرې دي. یو دا عکس دی موږ سره دا دوه کسه به چیرې وي او یو بل عکس دا سړی به چېرته وي. what do you think? take a guess or make a guess. تاسې سوچ وکړئ باید او یو څه ځواب ورکړئ. په دویم قدم کې موږ ویو read the letter and email. دا letter او email دواړه ولولئ. do these sentences describe Lucy, Peter or both of them? check the correct answer. دا دواړه مقالې تاسې باید ولولئ او بیا معلوم کړئ چې آیا دا جملې چې دي په دې مقالو کې دوه کسې دي. یو لوسی دی بل پیډر دی. آیا دا خبرې د لوسی په باره کې وي نو لوسی سره چې کېده که د پیډر په باره کې وي پیډر سره چې کېده او که دواړو ته دا خبر راځي کېده تاسې دلته چک علامه دواړو ته ږدئ. دا هله کېږي چې کله دا مقاله تاسې یو دفعه ولولئ. ګوره ایمیل لیکلی زر دا مقلم لولو. مسټر جیو نونان دی ایډریس یې ورکړی دی. همدارنګه ډیر ګرینډپا جیو وایي سلام ګرینډپا جیو. های فرام پرو آی ایم هیر وایي سلام د پرو نه زه دلته یم. with my friend Wendy to see Machu Picchu وایي د خپل ملګری وینډو سره چې پیچو پیچو وګورم. دا یو ښار دی څه ده it's a very old very beautiful place in the mountains. دا یو ډېر پخوانی خو ډېر ښکلی ځای دی په غرونو کې. you can take a train there وایي تاسې کولی شئ دلته ټرین کې راشئ. we are walking خو لیکن موږ په خپو قدمونه وخو. it takes 3 days the views are great. 3 ورځې په خپو وخت نیسي او منظرې او صحنې ډېر ښکلې دي. we are having a lot of fun وایي موږ ډېر زیات ساتري هم لرو یا ساتري کوو but it's hard work خو ډېر سخت کار دی. we are very tired in the evening ماښام وخت کې موږ ډېر ستړي. we go to bed at 8 PM موږ 8 بجې ویده کېږو. we are staying in a tent موږ په یو خیمه کې پاتې کېږو. our guides are carrying our bags زمونږ کوم رهنما یا لارښود چې دي هغوی زمونږ بیګونه انتقالوي and making our meals او موږ د خواړه تیاروي. they are very nice دا ډېر ښه خلک دي. they are teaching us word in Spanish and in Quechua موږ ته په اسپانوي او کیوچي یو بل ژبه د دې ژبو کې لغتونه هم یو څه کلمې ښایي. that's another language here دا یو بله ژبه ده دلته. see you soon د زر لیدو په هیله. love مینا لوسی د لوسی د طرفه. بل چې د ایمیل دی to start سیلی start ایدل د ایمیل لیکلی دی. from Peter start نه subject دی. hi from دوبۍ سلام د دوبۍ څخه. hi all وی ټول سلام.
سلام ټولو ته. I am here in Dubai. I am staying in a 5-star hotel. وای زه دلته دوبۍ کې او په 5 ستاره هوټل کې پاتې کېږم. It's very nice but very expensive. ډېر ښکلی خو ډېر قیمتي دی. I am glad my company is paying for the room. زه خوښ په دې یم چې کمپنۍ مې د اتاقونو پیسې ادا کوي. I'm meeting great people. ډېر ښه خلکو سره ملاویږم. They are very nice to guests here. د دیو میلمانو سره ډېر ښه رویه کوي یا ډېر ښه دي. They always give you coffee or tea. همیشه تاسو قهوه یا چای درکوي. Everyone speaks English very well. دلته هر یو کس په انګلیسي ډېر ښه خبرې کوي. That's good. وای دا ډېر ښه ده because I can read the signs. وای ځکه زه دا نښې علامې نشم لوستی. It's very hot. دلته ډېر زیات ګرمي ده او 35 degrees today. نن ورځ چې دی 15 درجې دي. And I'm wearing a suit او نن ما سوټ د ریشي اچولی دی. That isn't comfortable. کوم چې ډېر مناسب یا هم اوسه راحتمند نه دی. But you can also ski here. تاسو کولی شئ دلته د سکی لوبه مو کوي. A big mall has an indoor ski area with real snow. یو غار د دوکانونو ساحه چې د دننه د سکی یو ساحه هم لري چې واقعي رښتینې واوره هم وي. I'm really enjoying my trip. زه دوبۍ کې خپل سفر څخه ډېر زیات خوند اخلم. The only bad thing is the jet lag. یوازینی بد چیز هغه ستړیا ده. I go to bed at 1 AM. زه د سهار 1 بجې ویده کېږم. Then I get up at 5 AM او بیا سهار 5 بجې څخه پاسمه. See you all next week. تاسې ټولو سره د راتلونکي هفته کې لیدو په هیله. Best غوره چارې پیډر د طرفه. سو درنو زده کوونکو دا موږ سره د ایمیل لیکلو یو طریقه او هغه موضوعات چې موږ پاس ولوسو هغه استعمال کړی او دا پاسنی چې د یو لیک یا لیټر لیکلو طریقه وه. تاسې کوشش وکړئ دواړه ولولئ او دا جملې یا لوسې ته چک کړئ یا پیډر ته یا دواړو ته. وروستی موضوع موږ سره هغه په 85 صفحه کې رایډینګ اړوند دی او موضوع په دې ډول دی. وی رایډینګ ان ایمیل څنګه کولی شئ تاسې یو ایمیل ولیکئ. لیټس گو ټو پیج 85. نو دې لپاره 85 صفحې ته ځو. د ایمیل لیکلو لپاره لومړی تاسو باید ریډ د ایمیل فرام جیسیکا. ویر از شي هافینګ فن. وی تاسو لومړی د جیسیکا یو ایمیل ولولئ چې جیسیکا چیرې ده او آیا د ساتري لري ساتري کوي او که نه. ایمیل چې کله لیکئ صاحبانو یا درنو زده کوونکو لومړی تاسو باید فرام د چا د طرفه خپل ایډرس ورکړئ. ټو چاته لیکئ د مخاطب کس ایډرس او سبجیکټ عنوان ورکړئ. په دې صورت کې په دې حالت کې موږ سره واو دی. ګوره څه وایي. هائی لورن. وایي سلام لورن. آی ام آن ویکیشن ان ترکی. وایي زه ترکی یا ترکیه کې په رخصتۍ باندې یم. اټس ګریټ. وایي ډېر ښه ده. آی ام ان ا بیوټیفل پلیس کال کپاډاشیا. وایي زه یو ډېر ښه ځای کې یم چې کپاډاشیا ویل کېږي. آی ام سټیینګ ان ا کول هوټل. په ډېر یو ښه هوټل کې پاتې کېږم. مای روم از ا کیف ان ا ماونټن. وایي زما اتاق چې ده وایي سمڅه ده په یو غر کې. Right now I am eating breakfast and I am enjoying the view. وایي زه ناشته خورم او د منظرو څخه خوند اخلم. Look at this picture. ته د عکس څخه وګوره که نه. Hot air balloons are flying very close to the hotel. دا hot air balloon چې د هوټل د نږدې په هوا دی. It's so cool. ډېر په زړه پورې دی. See you soon. د زر لیدو په هیله. جیسیکا د جیسیکا د طرفه. نو کله چې ایمیل لیکي ګریټینګز کې تاسو کولی شئ په انفارمل ایمیل کې هائی هیلو نیم استعمال لګه. هائی علی. هائی بلال یا ډیر احمد ډیر برادر دا کلمې کارولی شئ. او په کلوزینګ وروستۍ برخه کې بیسټ لو فیملی ممبر سره کارولی شئ. سی سون او ریګارډز دا کلمې تاسې په کلوزینګ وروستۍ برخه کې کارولی شئ. درنو زده کوونکو تاسو ته دا ځای کې یو هومورک درکول کېږي. وروستی موضوع هغه دا ده چې امیجن یو آر آن ویکیشن. داسې فکر وکړئ تاسې په رخصتۍ باندې یاستئ. ویر آر یو. تاسې چیرې یاستئ. وټ آر یو ډوینګ. څه کوئ. رایټ ان ایمیل ټو ا فرینډ اباؤټ اټ. یو ملګری ته د خپل روزانه فعالیت او رخصتۍ په باره کې یو ایمیل ولیکئ. لکه څنګه چې جیسیکا ایمیل لیکلی ده. په همدې ترتیب سره تاسې خپل یو ملګری ته ایمیل ولیکئ او هغه کارونه کوم ځای کې کوم فعالیتونه چې کوئ کوشش وکړئ په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې دا هر څه تاسې واضح کړئ. اټس ګوینګ ټو بی یور homework for writing homework and try to share your writing homework with us on our homework group on WhatsApp. I hope guys you've enjoyed our today's online class. This has been our lecture of file 8A.
Until we join you in a next lecture, I wish you all the best. See you again.